الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بدي مبارك درسونو کې او بدي مبارك سلسله کې منګه د قرآن کریم د اخرنۍ درې سپارو تفسیر او ترجمه کوله، او باقي کې موږ شروع د سورة الفلق او د سورة الناس نه کړې، او د سورة الفلق ترجمه او تفسیر او مختصر وضاحت شیو په اخرنۍ درس کې، او نن به ان شاء الله د سورة الناس ترجمه او تفسیر کو، او بیا کوو نو د سورة الاخلاص. سورة الناس د قرآن کریم اخرنۍ سورت ته. سورة الناس د مکی سورت ته، او دا خبر موږ مخکې بیان کړې وه چې مکی او مدني کې فرق دا دی چې مکی د هجرت نه مخکې نازل شوی او مدني د هجرت نه بعد. نو دا سورت چې دی دا مکی سورت دی، او په دې کې 6 آیتونه دي. په قرآن کریم کې یا د قرآن کریم چې کوم ترتیب دی په هغې کې دا 114 نمبر سورت دی، 114 نمبر سورت دی. او قرآن کریم کې مکمل سورتونه 114 دي، او دا اخرنۍ سورت دی. او د نازلېدو په ترتیب سره دا 21 نمبر سورت دی. د نازلېدو د قرآن کریم د سورتونو د نزول چې کوم ترتیب دی په هغه ترتیب کې دا 21 نمبر سورت دی. که تاسو ته یاد دی نو په سورة الفلق کې پناه نیوی شوې وه په الله پورې چې یا الله ماله پناه راکه د شر د مخلوقاتو نه، ومن شر غاسق اذا وقب، او د شر د شپې نه چې کله خوره شي، تیاره، دا تیاره چې کله خوره شي. ومن شر النفاثات في العقد، او د شر د پکو کوونکو نه په غوټو کې. ومن شر حاسد اذا حسد، او د شر د حسد کوونکي نه چې کله حسد راښکاره کړي. په سورة الناس کې هم الله پورې پناه نیوی شوې ده د یو شر نه. شر 2 قسمه، یو ښکاره شر او دویم پټ شر. او دغه شان دشمن په 2 قسمه، یو ښکاره دشمن او دویم پټ دشمن. په دې صورت کې الله پورې پناه نیوی شوې ده د یو داسې شر نه چې هغه پټ شر دی، او د یو داسې دشمن د شر نه چې هغه ډېر پټ دشمن دی او ډېر خطرناک دشمن دی. نو الله سبحانه وتعالی په دې صورت کې وایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قلت ويا اعوذ برب الناس، پناه غواړم په رب د انسانانو، ملک الناس، باچا د انسانانو، اله الناس، معبود د انسانانو، یا حقدار د بندګۍ د انسانانو. ګوره سورة الفلق کې صرف دا ویلو قل اعوذ برب الفلق، پناه غواړم په رب د سبا پورې. د الله یو صفت ذکر شوی یا یو نومي ذکر شوی. دې ځای کې د الله سبحانه وتعالی 3 صفات ذکر شوي دي، او الله پورې پناه نیوی شوې ده د یو شر نه. مطلب دی چې دا شر ډېر خطرناک دی، ځکه د الله 3 صفات رالو: برب الناس، رب د انسانانو، ملک الناس، باچا د انسانانو، اله الناس،
حقدار د بندګۍ د انسانانو. د الله سبحانه وتعالی صفات دي دا درې واړه: ربوبیت، دغه شان ملوکیت، او دغه شان الوهیت. ربوبیت یو د الله دی بس، الله په خپل ربوبیت کې یوازې دی. ربوبیت معنی څه؟ کم کارونه چې الله کوي، الله په دغه کارونو کې یک یوازې دی. نو الله رب د انسانانو دی. دغه شان رب په معنی د تربیت کوونکي مرضی سورة الفاتحه کې موږ ذکر کړو. الله سبحانه وتعالی تربیت د انسانانو کوي، بلکې تربیت د ټولو مخلوقاتو کوي. ساتون کې د مخلوقاتو دی. ملک الناس، باچا د انسانانو. نو رب العالمین د پاره ملوکیت دی، باچائی ده، او د الله باچائی مطلق باچائی ده. د الله داسې باچائی ده نه ختمیدونکې باچائی ده. په دنیا کې هم د الله باچائی ده او په آخرت کې هم د الله باچائی ده. نو یا الله پناه نیسم پتا پوری او پناه درولم تا تا چې ته رب د انسانانو وي، ته باچا د انسانانو وي. اله الناس، اله چاته ویل کېږي؟ اله معبود ته ویل کېږي. او معبود چاته وي؟ د چا چې عبادت کېږي. نو الله د عبادت حقدار دی، اله الناس. بل څوک د عبادت حقدار نشته. هکه خلکو ځان له معبودان جوړ کړي او خلکو جوړ کړي دي، خو په حق باندې معبود هغه یو الله دی چې هغه د اله الناس. نو دلته د الله څو صفات ذکر شو؟ 3 صفات ذکر شو. معنی دا چې دا شر ډېر خطرناک دی د کم تذکره چې را روانه ده. یعنی یا الله دا شر ډېر لوی دی، ما تی بچ کا. ای د انسانانو ربا، ای د انسانانو باچا، ای د انسانانو معبوده. دا کم شر دی چې دومره خطرناک دی چې د الله 3 صفات د هغې دپاره ذکر شو. نو څه وایي؟ من شر الوسواس الخناس، د شر د وسوسو اچونکي نه چې پټېدونکی دی. من شر، د شر، الوسواس، د وسوسو اچونکي نه، الخناس چې پټېدونکی دی. نو وسوسې د انسان زړه ته د څوک راچي؟ شیطان راچي. نو هغه شیطان چې د انسانانو سینو ته او زړونو ته وسوسې راچي او پټېدونکی دی. واضح دی نه دا شو چې د شیطان دا شر ډېر خطرناک دی. د شیطان دا شر څه دی؟ دا ډېر خطرناک دی. ځکه د الله 3 صفات ذکر شو. وی پټېدونکی، الخناس، خناس پټېدونکی ته وایي. او حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی شیطان چې کله د اذان اواز واوري نو شاکي او وتښتي، او چې کله ته الله یاد کړي نو شیطان تښتي. نو شیطان هغه بزدله دشمن دی زمونږ، بزدله دشمن. خو دا په چا باندې چې شیطان زورور شوی دی نو په خپله دا سړی کمزوری دی. او د الله شکر دی په دې باندې چې الله شیطان له صرف طاقت ته وسوسې ورکړی. طاقت یې د څه ورکړی؟ د وسوسې. ان عبادي لیس لک علیهم سلطان. زور یې نشتی، د شیطان زور ګورې نه چلیږي، صرف وسوسه وراچي. خو موږ دومره کمزوري شوي یو چې هغه معمولي وسوسه کې موږ راګیر شو. اوس ګورې یو سړی سهار منزل نه راځي، شیطان ورته صرف دا ووایي چې ګرمه طلایي ده، پسته طلایي ده، او بیا به وروسته مونځ وکړي که نه. دا مونځ څه تختې خو نه دی پرېوتو. چېرته تاسو څوک لیدلی دی چې شیطان ورته پړي اچولی او تړلی؟ نه. چېرته تاسو څوک لیدلی چې شیطان د لاس نه نیولی دی او په زور یې ګناه لبولی؟ نه. نو دا د الله شکر دی چې شیطان سره دا زور نشتی. شیطان صرف تا ته وسوسه راچي، دا یو بزدله او کمزوری دشمن دی. خو چې ایمان کله کمزوری شي نو دا بزدله دشمن هم زورور شي. چې ایمان کله دې درجې ته ورسي چې هغې کې کمزورتیا راشي نو په کمزورو وسوسو باندې دا سړی دینداري پرېږدي. او دومره بزدله دشمن دی چې الله دې یاد کړو دا دشمن تښتي.
چې څنګه دی الله یاد کو دا دی وی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بس دا شیطان تختی نو دا طریقه یاد کوي چې کله د ته وسوسې راځي نو په دغه ټیم کې پناه نیسه په الله پورې د شیطان نه او هغه داسې چې ته دا ووایې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او د هر انسان سره شیطان شته دا فایده یې ده کوي د هر انسان سره شیطان دی حدیث کې داسې راځي او دا حدیث امام مسلم رحمه الله راوړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي وما منكم من احد الا وكل به قرينه پتاسو کې د هر سړي سره شیطان ملګری دی د هر انسان سره یو شیطان دی صحابه کرامو ته وانت یا رسول الله اے د الله پیغمبر تا سره شیطان دی یعنی ته خو چې د هر چا سره یو شیطان ملګری شوی دی او کوشش کوي د دې د ګمراه کولو آیا تا سره شیطان شته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نعم ما سره شته الا ان الله اعانني عليه فاسلم وزما شیطان مسلمان شوی دی ځکه چې دا خو پیغمبر باندې اوس نه رسي پیغمبران خو الله ساتلی دي او دا معصومین دي معصومین په معنی سره الله د ګناهونو نه پاک ساتلی دي نو د پیغمبرانو سره چې کوم شیطانان دي هغوی څه چلو کو اسلام یې قبول کړو ځکه ته پته ولګېدی چې زموږ څه اوس خو نه رسي نو د هر چا سره شیطان شته او دا شیطان ګوره په دې وینه کې داسې په دې رګونو کې داسې ګرځي لکه څنګه چې پکې دا وینه ګرځي د دې شیطان د چال نه به ځان ډېر لرې ساتي او ځان به هوښیار ساتي ځکه الله قرآن کې ځای په ځای دا خبره بیان کړې ده چې شیطان ګوره ستاسو ښکاره دشمن دی یو حدیث کې داسې راځي په صحیحینو کې دی بخاري مسلم کې دی انس بن مالک رضی الله عنه روایت ته وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اعتکاف کې و اعتکاف یې په مسجد نبوي کې کړی و نو د اعتکاف پورې دوران کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبي صفیه رضی الله عنها هغه راله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تپوس ده نو په اعتکاف کې تپوس جایز دی چې ښځه راشي او د خاوند تپوس کړي دې کې څه حرج نشته نو کله چې دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره خبرې ختمې کړې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم راووتو کور ته یې رسوله ځکه چې شپه وه نو د دې نه دا خبره هم ثابته شوه چې اعتکاف کې د ضرورت دپاره راوته جایز دی موږ به د هرې خبرې نه یو فایده انشاءالله بیانو چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپله بیبي روانه کړه کور ته تو نو په دې کې یو دوه کسان رالو د انصارو یعنی مدینې والا وی کله چې هغوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولیدو نو تیز شو په دې مزل کې تیزي وکړه تادي وکړه او دا د درنو انسانانو صفتي چې کله د چا سره زرانه ویني نو ځان پې ننګاره کړي او د هغه ځینه زر وځي نو هغوی خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې څه بد ګمان خو نه و خو هغوی چې دا تیزي وکړه دې دپاره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره بیبي ده نو چې موږ د هغه د دې مخې نه زر واوړو دا د صحابه کرامو ادب و درنواله او دا د هغوی اوچت شان پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل علی رسلکما رو روزئ په ارام ځئ انها صفیه بنت حیی دا خو زما بیبي ده صفیه رضی الله عنها بل څوک نه ده نو دې ځای کې بله فایده چې که چېرته د ښځې نوم بهر ذکر شي نو دې کې څه حرج نشته ښځې دا نوم ګوره عورت نه دی د ښځې نوم عورت نه دی نو زموږ په دې معاشره کې بعضو دومره سختي کړې ده چې د ښځې دا نوم ذکر کول لکه مرګ ورته قبول دی خو دا نه نو دا فایده ده کوي چې د ښځې نوم دا عورت نه دی څه عورت خو نه دی چې ښځې نوم پټ ساتي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیبیانو نه اوچتې زنانې شتې نشتې او هغه ګوره صفا نوم واخیستو وایي دا زما بیبي ده صفیه ده هغه ورته سبحان الله یا رسول الله وی یا رسول الله دا تاسو څه وایي موږ په تاسو غلط شک ونه کړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته زما بیبي ده بل څوک نه ده هغه یا رسول الله موږ ته پته موږ په تا باندې غلط شک ونه کړو خو موږ دا تعدیل دې دپاره وکړه چې ستا د دې مخې نه واوړو د یو ادب و احترام پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل صحیح ده چې تاسو په ما غلط ګمان نه کوئ خو ان الشیطان یجري من ابن آدم مجرى الدم
شیطان د انسان په بدن کې داسې ګرځي لکه څنګه چې پکې دا وینه ګرځي. وإني خشیت ان یقذف فی قلوبکما شیئا، او زه ویرېدم داسې نه چې ته دا شیطان ستاسو په زړه کې څه دروانه اچوي. نو د هغې دپاره مې درته وضاحت وکړو. نو ګوره دا شیطان دومره خطرناک دی چې ستا په بدن کې داسې ګرځي لکه څنګه چې ستا په رګونو کې وینه ګرځي. نو دې ته پرېږدي نه. زمونږ مقابله د شیطان سره د کم وخت نه چې موږ بالغان شوي یو او زمونږ مقابله د شیطان سره روانه ده د کم وخته پورې؟ د مرګه پورې. تر دې چې شیطان به دا کوشش کوي چې کله یو انسان باندې مرګ راشي چې دی په زنکدن کې ګډوډ کړي او په زنکدن کې د خولې نه هغه الفاظ راوباسي چې د اخره خاتمه غلطه شي، اخره خاتمه ورانه شي. نو د هغه وخته پورې ګوره زمونږ د شیطان سره مقابله ده. او د شیطان سره مقابله خو په نره باندې کې او د ایمان په زور او په جذبه باندې به کې. او چې کله ته د ایمان زور د سره نو د شیطان چال او د شیطان مکر دا به ډېر کمزوری دی ستا په مخ کې. خو په شرط دی چې کمزوري تا سره د ایمان زوري. چې د ایمان زور د سره نه و که نه نو دا کمزوری شیطان هم ګورې تا به ګډوډ کړي. بلکې شیطان ته خو کار اسان شوی دی. شیطان ته کار په دې اسان شوی دی چې ډېر خلک داسې دي والعیاذ بالله په دې ګناهونو دومره عادت شوي دي چې د شیطان وسوسې ته هم ضرورت نشته. په دې ګناهونو سره سړی عادت شي ګوره. او ځکه حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی کله چې یو انسان ګناه وکړي نو په زړه کې تور ټکی ولګي، یو نقطه ولګي بس. که چېرته دا سړی توبه وباسي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي هغه نقطه څه شي؟ هغه ختمه شي، زړه یې سپین شي. او که دې توبه ونه باسي او په هغې پسې بله ګناه وکړي او په هغې پسې بله کوي او په هغې پسې بله کوي، هغه تور داغ چې دی هغه په دې زړه باندې ډیریږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی داسې وخت راشي چې دا زړه تک تور شي. نو چې تک تور شي نو غلط کار ورته ښه ښکاري او ښه کار ورته غلط ښکاري. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دا زړه الټه شي. کله انسان د ګناهونو سره دومره عادت شي چې بغیر د شیطان د وسوسو نه ګناهونه کوي والعیاذ بالله. مونځ یو سړی نه کوي، عمر له مونځ نه کوي، بس شیطان ته ضرورت هم نشي. شیطان ښه دمه دی ځکه دې عادت شوی دی دې ګناه سره. یو سړی عادت شوی دی د دروغو سره، یو سړی عادت شوی دی د حرامو سره، یو سړی عادت شوی دی د دوکو دړاکو سره، یو سړی عادت شوی دی د فحش فلمونو سره. بعض خلک هغه دي چې د هغه وخته پورې له خوب نه ورځي چې څو پورې په موبایل کې فحش تصویرات نه کتلي یا فحش فلمونه نه کتلي والعیاذ بالله. دا د بیماري جوړه شوې ده. اوس که شیطان دته وسوسه هم نه اچوي خدای په دې عادت شوی دی. کله انسان په ګناهونو کې دې درجې ته ورسي الله زموږ په حال باندې رحم وکړي چې انسان د ګناهونو سره عادت شي شیطان ته ضرورت هم نه لري چې شیطان د ده په زړه کې وسوسې واچوي او د ده په سینه کې وسوسې واچوي. من شر الوسواس الخناس. الوسواس معنی څه ده؟ وسوسه اچونکی. الخناس څه معنی ده؟ پټیدونکی. عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وی الشیطان جاثم على قلب ابن آدم فإذا سهى وغفل وسوسه. دا شیطان نه دی. عبدالله بن عباس وی رضی الله عنهما او عبدالله بن عباس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه دی؟ د تره زوی دی. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لپاره دعا غوښتلې یا الله پوهې که په قرآن. او هغه داسې چې یو پیر دی د خپلې ترور میمونه رضی الله عنها کره شپه وکړه. میمونه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبي ده او د عبدالله بن عباس ترور ده، یعنی د مور خورې ده. نو ده کره شپه وکړه، وړوکی وایي زه وړوکی وم. دا شپه دې دپاره وکړه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وویني چې دی د شپې څنګه لمونځ کوي. ګوره دا د هغوی هغه ماشومانان وو. زمونږ سپین ږیرو ته دا پته نشتي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د منځه طریقه څه وه، د خوب طریقه یې څه وه، د عبادت طریقه یې څه وه، تجارت یې څنګه و، ناسته پاسته یې څنګه وه، مجلس یې څنګه و، میلمستیا یې څنګه وه. زمونږ سپین ږیري ته پته نشتي. او د هغوی ماشوم دې دپاره شپه نه ده کړې لکه څنګه چې زموږ ماشومانان د خپلوانو کره شپه کوي چې لوبې وکړي او وخت پاس کړي. نه، دې دپاره مې وایي شپه وکړې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا عبادت وینمه. نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو د غریبۍ ژوند و او د هغه کوټې د بیبیانو دومره کوټې وه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به پکې سم لاس نو د خپې به د بل دیوال ته رسېدې. نو ځکه وایي
چې کوټه ډېره تنګه وه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د هغه بیبي میمونه رضی الله عنها دا په اوږدو سملاستو او وایي زه د هغوی په خپو کې په پلنو سملاسته وه دومره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوټه وه نو وایي ما ځان اوده کړی و چې زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تهجد ویلم دی څنګه تهجد کوي په دې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راپاڅېدو او قضای حاجت له لاړه چې قضای حاجت لاړ وایي زه راپاڅېدم ما وله اوبه تیارې کړې اوبه مې راوړې هغه مې کېښودې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راشي او په دې باندې څه وکړي په دې باندې اودس وکړي وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې راغی وی که تو راوکړي تو حیران شو چې دا اوبه ما د چا ایښودې دي بیبي نه معلومات وکړه نه ما نه دي ایښودي ماشوم خو ویده دی دا اوبه چا ایښودې دي او هغه اوبه عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وایي ما ایښودې وي نو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی هر چا چې ایښودې دي خو یا الله په دین یې پوهه کوي هر چا چې ایښودې دي خو یا الله په دین یې پوهه که الله سبحانه وتعالی عبدالله بن عباس رضی الله عنهما داسې پوهه کو په قرآن باندې چې هغه ته ویل کېږي ترجمان القرآن د قرآن په علم کې دریاب و د قرآن په علم کې دریاب هغه وی شیطان د انسان د زړه راټینګ کړی او بالکل په څوکۍ ناسته څوکۍ معنی څه انتظار کوي فاذا سهى وغفل معمولی چې د انسان غافل شي د الله د دین نه او معمولی د الله د دین نه توجه واوړي وسوسه ډایرک ورته وسوسې ورچوي ځکه چې موقع ده فاذا ذكر الله خنس او چې څنګه د انسان الله را یاد کړي نو هغه شیطان څه شي وتښتي نو الحمدلله چې زمونږ د دشمن د شیطان دا څه دی بزدله دی دا کمزوری دی من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسو اچونکي نه چې پټیدونکی دی الذي يوسوس في صدور الناس هغه چې وسوسې اچوي په سینو د انسانانو کې من الجنة والناس د پیریانو او انسانانو ندي یلا مطلب چې یلا ما وساته د شر د هغه چا نه چې وسوسې اچوي د انسانانو په سینو کې او د شیطان وسوسې ګوره ډېرې خطرناکې په یو وسوسه کې راټینګ کړي که کامیاب شو کامیاب نه شو بیا د هغې نه لږې کمزوري ته راځي بیا د هغې نه لږې کمزوري ته او بیا د هغې نه لږې کمزوري ته مثال پرې درکړم علماو دا خبره لیکلې ده چې اولنی کوشش شیطان دا کوي چې د انسان په کفر کې اخته کړي د ټولو نه غټ کوشش د شیطان څه دی چې د مسلمان کفر ته واړي دی غټ کوشش دی نو ستا په زړه کې به شبهې راچوي د الله په باره کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په باره کې د اسلام په باره کې د قرآن په باره کې د حدیثونو په باره کې په دې وسوسو کې چې کله د انسان راګیر کړي نو د انسان که دې وسوسو ته توجه شوه او په دې کې پرېوتو نو یو څو ورځې بعد د دې دین نه لاس وینځي والعیاذ بالله والله دې موږ د مرګه پورې په دین باندې قایم او دایم لري ښه دا یو مرحله ده که په دې کې کامیاب نه شو اوس یو سړی دی نه د الله په باره کې هغه په وسوسو کې نه راګیرېږي پیغمبر په باره کې شیطان یې نشي راګیرولی قرآن په باره کې نشي راګیرولی اوس څه کوي نو دی به اوس په بدعاتو کې ورچوي بدعات څه ته وایي په دین کې نوي کارونه په دې کې به یې راګیر کړي کفر ته خو یې وانهړو اوس وایي راشه دا دینداري وله څه که د دینداري وله کمزوري که نو د پیغمبر د طریقې نه یې واړوه نو شیطان به دته هغه اعمال ښایسته کړي چې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه وي ثابت دا د شیطان د وسوسو طریقه درته بیانوم ښه که په دې کې کامیاب نه شو نو بیا به تا په غټو ګناهونو کې اخته کړي او دا غټ ګناهونه به درته واړه ښکاره کړي زه مړه نشه کول زه خیر دی پیر دی خو بیا به دې توبه وباسي که نه دا خبرې به یې زړه ته راچي دا ګناه به درته ښایسته کړي په کفر کې وانه چولې په بدعاتو کې وانه چولې اوس راشه د کفر او د بدعاتو نه علاوه کوم غټ ګناهونه چې دي په هغې کې به دې نښلی په څه نه څه طریقه به تا په ګناه کې راګیری ښه یو سړی دی په دې کې هم تکړه دی او په غټو ګناهونو کې واقع نه شو
د شیطان وسوسه کمزوري شو اوس به تا په وړو ګناهونو کې راګیری مړه وړه ګناه ده دا څه ګټه ګناه خو نه ده وړه ګناه ده او کله چې انسان دا وړه ګناه ډېره کوي او اصرار پې کوي او همیشه یې کوي نو د دې وړې نه څه جوړی شي د دې وړې نه ګټه ګناه جوړېږي دا د شیطان طریقه ده ګورې تا ته به ګناه وړه ښکاره کوي او ځکه تاسو ته دا خبره کومه په زړه یې ولیکئ دې ته مه ګورئ چې ګناه وړه ده او که ګټه ده خو دې ته وګورئ چې د څومره لوی رب نافرماني کوې ته دې ته مه ګورئ چې ګناه ګټه ده که وړه ده دا خبرې پرېږده یاره دا ګناه ګټه ده دا ګناه وړه ده نه ته صرف دا خبره ذهن ته واچوه دا ته چې کوم کار کوې د دې نه ته څومره لوی رب ته منع کړی او ته یې کوې نو ستا په زړه کې به د دې ګناه نه یره پیدا شي چې یاره دا خو د الله بېدبي ده څومره لوی رب زه منع کړی یم څومره لوی رب زه منع کړی یم څومره قدرمند رب زه منع کړی یم نو د شیطان په دې وسوسه کې مه راځي چې دا ګناه وړه ده او غر د وړو وړو کاڼو نه جوړېږي غر د څه نه جوړېږي د وړو وړو کاڼو نه او د قطرې قطرې نه څه جوړې شي دریاب جوړ شي او ځکه حدیث کې داسې راځي ډېر خوندور حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی منافق انسان ته خپله ګناه داسې ښکاري لکه په پوزه باندې چې مچ کیني او دی والوځي بس هېڅ ورته هم نه ښکاري په پوزه باندې مچ کېناست او د دې سیکو والوځو او مؤمن سړي ته ګناه داسې ښکاري لکه دی چې د غره په ویښ کې ناست دی او دنګ غر دی او په مخه دې غر ته ګوري او یریږي چې یاره دا غر رامه راونه ولېږي یریږي په مخه نو مؤمن د ګناه نه سخت یریږي او دې ته نه ګوري چې دا وړه ګناه ده راشه کوی دا وړې وړې چې ته کوې که نه د دې نه به ورځ غټه جوړی شي او بل چې په دې وړه باندې مړ شي په دې وړه ګناه باندې مړ شي موږ کې څوک غواړي چې د هغه خاتمه دې په ګناه باندې وشي بله ده چې کله انسان ګناهونه کوي د مرګ څه پته لګي هېڅ پته نه لګي ښه چې پته یې نه لګي موږ کې کم یو کس دا غواړي چې هغه دې په ګناه کې مړ شي څوک دا غواړي یو کس هم نه غواړي نو چې نه یې غواړي بیا به ځان د ګناه نه لرې ساتي یو سړی دی نشه کوي نشې په دوران کې مرګ راتلی شي یو سړی دی فحش فلمونه او تصویران ګوري دې په دوران کې به د باندې مرګ راتلی شي یو سړی دی په بل غلط کار باندې نښتی دی او په هغې کې لګیا دی او دې په دوران کې وله مرګ راشي څه پته لګي نو کله چې تا ته شیطان وایي راشه ګناه وکړه نو ته دې طرف ته سوچ وکړه چې یاره که زه د دې ګناه په دې دوران کې مړ شم زه به الله له څه جواب ورکوم زه به کوم مخ الله ته مخامخ کېږم او داسې ډېر واقعات موږ ته قصې کسانو بیان کړي د هغه خلکو چې هغه د ګناهونو په درمیان کې مړه دي د ګناهونو په منځ کې مړه دي او د هغوی څه حال دی الله دې داسې حالاتونه موږ لرې ساتي یعنې ډېره د یېرې خبره ده ډېره د یېرې خبره ده چې سړی د ګناهونو په درمیان کې او د ګناهونو په منځ کې مړ شي او ځکه یو ملګري موږ ته قصه بیانوله قصیقه ملګری وی زمونږ خپلوانو کې دا واقع راغلی و یو کس په کمره کې ځان له کمرې ده په کور کې ځوان هلک دی او ځان له به وده کېدو چې سهار شو مور پلار ورته اواز کوي راپاسه پلانې راپاسه ناشته تیاره راپاسه او سړی غږ نه کوي چې دوی پسې تللي دي ورې ټکولی ور ټاللی ورې پسې مات کړی هلک لسي چل چې ورغلی دي نو هغه په کټ کې مړ پروت او په دې موبایل کې یو فحش فلم سټارټ و دقه شان روان و یعنې کوم سړی دا خاتمه غواړي الله دې داسې خاتمونه موږ لرې وساتي دا ډېر یعنې زه خو خپل ځاني زما په دې جسم باندې دا غونی زیږ شي دا ویښته ودرېږي چې یو سړی د ګناه په منځ کې مړ شي او الله سره ملاقات وشي څه جواب به یو سړی الله له ورکوي د ګناهونو نه یېره پکار ده او عباداتو له زور ډېر ورکه عباداتو له زور ډېر ورکه چې د عبادت په دوران کې ته مړ شي ځکه چې هېڅ پته نه لګي د مرګ نو کوشش دا وکړه چې ته یو داسې کار کې لګیې چې الله پرې راضي کېږي او مړ شي یا کم سے کم په داسې کار کې لګیې چې د الله نافرماني نه ده کم سے کم په داسې کار کې لګیې نو شیطان د وسوسو یو مرتبه دا ده چې تا ته به وړه ګناه څه ښکاره کړي غټه ګناه به درته وړه ښکاره کړي او واړه ګناهونه به درته بلکل معمولي ښکاره کړي بله مرحلې ته وګوره دا ډېره عجیبه مرحله ده
په داسې کارونو کې به دې اخته کي چې نه به پکې دیني فایدې او نه به پکې دنیوي فایدې خو آخرت ته ختموي. لکه اوس یو سړی دی جومات کې درس کوي، دی به اوس د انسان ته په زړه کې دا ورچي د پلاني سره کښېنه، د هغه سره خبرې وکړه، د سره دا وکړه. ښه د پلاني سره دا ناسته څه ده؟ جایز ده. د پلاني سره خبرې اترې څه دي؟ جایز دي. کور کې کښېناسته د بچو سره د ښځې سره کښېناسته جایز دي. داسې نور یو بل جایز کار تا ته به دا کارونه رامخې ته کي او د دین کار ته به دې نه پرېږدي. نو ګوره په داسې کارونو کې اخته کړې چې ته یې د دین نه واړولې. ښه په زړه کې ستا څه دي؟ ولې د ښځې سره ناسته حرامه ده څه؟ ولې د بچو سره ناسته حرامه ده څه؟ د ملګري سره ولې ګپ شپ لګول حرام دي؟ په دې خبرو کې به دې راګیر کي ولې حرام دي، ولې حرام دي، ولې حرام دي، او شاته به د دین پاتې کي. ښه یوه طریقه دا ده چې کله کامیاب نشي به ټولو کې عبادت په ده باندې خرابوي. عبادت په ده باندې څنګه خرابوي؟ په منځه کې به درته وسوسې راچي. او یو حدیث کې داسې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي شیطان په یو سړي پورې نښتی په منځه کې تر دې چې دی پوه هم نشي چې څو رکعته مونځ یې کړی. دا د شیطان کوشش دی په اودس کې په بل عبادت کې. ځکه زه د ملګرو ته ټولو ته د زړه نه نصیحت کوم په منځه کې وسوسې، په اودس کې وسوسې، په هر عبادت کې وسوسې د دې نه ځان لرې ساتئ. دا ګوره انسان لیونی کوي. ما سره په خپله یو کس ملو شوی ما ته وي علاج وښایه ما ته د وسوسو. وایي کله ناکله زه اودس چاردم 15 یا 10 شپېرې کوم. زه چې کله اودس وکړم راوځم یاره ما خپه پته نشي انځلې وه که نه وه انځلې، بیا لاړ شم چې راوځم چې ما ګوره د سر مسه پوره کړې وه که نه وه کړې، راوځم چې بیا ما مخ باندې پوره ګیره مې لمده کړې وه که نه بیا ګوره. اوس شیطان دې د عبادت ته نشي منع کولی، ځکه چې نشي منع کولی ځکه چې هلته هغه سړی مؤمن دی. نو دومره خطرناک دی او دومره هوښیار دی د کومې لارې نه وله راغی. اوس یې په شکونو کې ور واچو نو هغه عبادت باندې پوه هم نه کو. دا د شیطان دومره خطرناکې طریقې دي. عبادت به ته کې خو پوهېږې او پې نه. مونځ یې وکړو 4 رکعته که 3 که 2 په منځ کې سوره فاتحه ما ویلې ده که نه ده ویلې؟ ما اوس سمع الله لمن حمیده ووایې که ونه وي. ستا توجه د سره د الله طرف ته ځي نه، ستا توجه د قرآن تلاوت ته د سره ځي نه، ستا توجه اذکارو ته د سره ځي نه، ستا ټوله توجه د شیطان وسوسو ته ده. نو ځکه دا خبره یاده کوي چې شیطان د ته څه وسوسه هم راچي د عباداتو په منځ کې چېرې دا به داسې شي او دا به داسې، نو دې ته اعتبار مه ورکوئ. ځکه که ته شیطان دې خبره کې پرېوځي نو شیطان به خون ومومي او ته پته لري چې دا سړی اسم زما په وسوسو کې راځي نو ښه زور به ورکړي. او ځکه امام احمد بن حنبل رحمه الله باره کې راځي وی هغې یو پیر مونځ کو او د منځه په دوران کې دا چل وکړو. شاګردان یې ډېر حیران شو چې دی خو د منځه په دوران کې 2 ګوتې داسې ونې. دې څه مطلب دی؟ سلام یې چې وګرځو هغه ورته وي امام صاحب تا خو منځه کې 2 ګوتې داسې کړې. وی شیطان راته وایي چې اودس دې برابر نه دی، ما چې 2 ګواهان به راته ښایي هسې نه منمه. داسې مقابله د شیطان په کار ده. او شیطان ته تا اودس نه کړه، ما اودس کړی که نه اودس ما کړی، لمونځ دباندې ګډوډ شو. بیا چې ته اودس لاړ شي وکړې راشي ودرې ما خپه پکې ما نه وینځل. دا ګوره سړی لیونی کوي. ګورې دا قسمه سوچونه او فکرونه انسان څه کي لیونی کي. بله مسله اکثر ملګري زموږ نه دا تپوس کوي وایي ما ته د الله په باره کې داسې سوچونه راځي چې زه یې ویلی نه شم. صحابه کرام راغلي وو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته او همدقه خبره یې کړې وه. وی یا رسول الله موږ کې بعضو ته داسې سوچونه راځي چې موږ یې په خوله نشو ویلی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته دا د ایمان نښه ده. د ایمان نښه معنی ده چې دا سوچونه شیطان هغه چا ته وروچي چې هغه دیندار یې مؤمن یې. نو سبه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې علاج کولی دی. وایي چې کله په تاسو کې چاته داسې سوچونه راځي نو دې دا سوچونه بند کړي. اولنی کار به دا وکړي دا سوچ او وسوسه به څه کړي دا به بنده کړي. دویم کار به دا وکړي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم به ووایي. دریم کار به دا وکړي ګس طرف ته به لاړې توکړي. او دغه شان بعضو روایتونو کې راځي چې دغه آیت به ووایي هو الاول والآخر والظاهر والباطن. دغه آیت به ووایي یا سوره اخلاص به ووایي.
په دې طریقې سره انسان د وسوسه او سوچ به ختم شي. د حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی شیطان به په تا پورې نښتې، تا ته به دا وایي چې ته خو الله پیدا کړی، هغه پلانې الله پیدا کړی دی، هغه پلانې الله چې د هغه پیدا کړی دی، هغه الله چې د هغه پیدا کړی، خو د الله چا پیدا کړی؟ حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي شیطان به تاسو داسې دغه راځي، نو چې دغه ځای ته ورسېدی نو خپل سوچ بند کوي. او الحمدلله دا د خوشحالۍ خبره ده، الله په دې قسمه وسوسو او سوچونو باندې موږ نه رانیسي، ځکه چې دا خو د شیطان کوشش دی، شیطان خو به کوشش کوي نو الله په موږ نه رانیسي. چې کله ستا په زړه کې دا خبره مضبوطه وه چې الله تا په دې نه رانیسي، نو بیا د شیطان میشن چې کوم دی هغه تا څه کو، هغه تا ناکامیابه کو. خطرناکه طریقه د شیطان د وسوسو یو دا ده مرتبه د ښځې او د خاوند په منځ کې جدایي راوسته. او ځکه یو حدیث کې راځي چې کوم مشر شیطان چې دی هغه شیطان په شا باندې ټپوي او شاباشي وله ورکوي چې کوم ورته دا ووایي چې زه په پلاني او په پلاني پورې نښتی وم تر دې چې هغه دواړه مې څه کړو، جدا مې کړو. وایي شیطان یې په شا وټپوي، وایي ته پکې صحیح سړی یې، تا صحیح کار کړی دی. نو ځکه د زړه نه تاسو ته نصیحت کوم، په خپله ښځه باندې شکونه او په معمولي خبرو باندې کورونه ورانول، په معمولي خبرو باندې د ښځې سره تعلقات ختمول، په دې باندې ګوره شیطان ډېر سخت خوشحالېږي. ګزاره به کې د ښځې سره او ښځه به ګزاره کوي زموږ سره، او بغیر د ګزارونه ژوند نه تېرېږي، بغیر د ګزارونه ګوره ژوند نه تېرېږي. څه کمی په موږ کې دی او څه کمی په چا کې دی؟ په ښځه کې دی. نو څه کمی په موږ کې دی، څه کمی په ښځه کې دی، د دې یو بل دا کمی به پوره کوو. ځکه الله سبحانه وتعالی په قرآن کې څه وایي؟ وعاشروهن بالمعروف، په ښایسته طریقې سره د ښځې سره ژوند تېروئ. او حدیث کې هم دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي که د دې ښځې یو خوی دې بدې شي نو نور پکې ښه خویونه شته که نه، هغې ته ګور. زموږ پښتنو دا عادت دی اکثر، اوس یو ښځه راله او دې له پخلی صحیح نه ورځي، دا د ښځې کمزورتیا ده. تکړه ښځه هغه ده چې هغه قسمه قسم پخلی کولی شي. خو یو ښځه راله او پخلی کې کمزوري، دې ته د یوې کمزورتیا د لاسه هغه ښځه دیندار هم ده، هغه خوش اخلاق هم ده، هغه حیاناک هم ده، هغه په قرآن هم پوهېږي، هغه په دین هم پوهېږي، تعلیم یافته هم ده. دی به دا ټولې خبرې سیند ته واچي او د یو خبره به یادوي چې دې له پخلی نه ورسي. نو موږ به د یو بل سره ګزاره کوو. او من ذا شاعر سوي من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. هغه څوک دی چې د سره یې ګناه نه ده کړې او هغه څوک دی چې ټول عمر یې نیکیانې کړي دي. موږ هر سړي نه څه نه څه ګناه خو کېږي که نه، هر سړي نه خطا شوې ده او نه ټول عمر چا نیکیانې کړي دي. نو ځکه شیطان ته لار به نه کولوئ. ګورې د ښځې او د خاوند په منځ کې چې شیطان را ننوتو دا کور ختم، دا فیملی ختمه، دا عائله ختمه، دا بچی ټول ګډوډ شو. نو ځکه به شیطان ته په وړو وړو خبرو لار نه کولاوي. او کله چې په امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه پس یو کس راغی د هغه په دور خلافت کې، ښځې د دغه کس سره خبرې کولې او اواز یې پې تیز کو، اواز یې پې څه کو؟ تیز کو. نو هغه وایي زه ځم امیر المؤمنین ته شکایت کوم چې امیر المؤمنین فیصله وکړي او ما او دا ښځه څه شو؟ جدا شو. دی چې کله ورغی د امیر المؤمنین کور ته عمر بن الخطاب رضی الله عنه، او دا هغه ساده کور، سیرت کې راځي چې د امیر المؤمنین داسې کور و چې دا چوکاټ د کور د یو طرف ته دم ماتو. نو ساده کور و، دلته چې به څه کېدو بهر ته به آواز راوتو. دی چې د دروازې ته ورغی دا ور یې ټکو چې ویې کتو وایي ورېدو د امیر المؤمنین ښځه لګیا د امیر المؤمنین باندې چغې وایي، اواز یې اوچت کړی. نو به دی واپس روان شو چې هغه خپله دا حل دی، نو زما څه علاج وکړي. واپس روان شو. چې واپس روان شو هغه ولیدو لکه چېرته چې دی خو وینه نه ځله وینه دی خو راځي کښېنو څه چل دی ستا څه مسله وي مسله زما دغه وخو هغه ستا او زما او ستا یو حل دی. نو هغه ورته ته د ښځې نه خلاصېده غواړي. ګوره دې خبرې ته سوچ وکړي. وایي ته د ښځې نه خلاصېده غواړي؟ هغه وایي او. وایي د دوی نه د خلاصي دوه لارې دي، یا چې موږ مړه شو او یا چې دوی مړه شي. ای څه مطلب دی چې یا موږ مړه شو یا دوی مړه شي؟
د دوی نه بغیر ګزاره نه کېږي او د دوی زموږ نه بغیر ګزاره نه کېږي. بیا ورته دا وایي ګوره وروره وایي دا ښځه تا له بچي ساتي که نه؟ هغه وایي هو. جامې دله اینځي؟ وایي هو. ډوډۍ دله پخوي؟ وایي هو. د کور خدمت دله کوي؟ هو. د خپلو خپلوانو خدمت کوي؟ وایي هو. نو که چېرته دا چېرته یو نیمه چغه وباسي نو خیر دی هېڅ خبره نه نو چغه یې وباسي څه چلو شو. و داسې خو هم نه چې به ته هره خبره رانیسې او رانوټ کړې دومره ښه موږ سره کوي نو پرېږده که کله ناکله دې نه چې ته یو نیم زیاتی وشي خیر دی نو انسانه ده. نو ځکه دا زما تاسو ته نصیحت دی چې کور ته به دننه شیطان نه راولئ. څنګه به نه راولئ؟ معنی ده چې د وسوسو لار به نه کولوئ. چېرته به شیطان له موقع نه ورکړي او په دې باندې شیطان سخت خوشحالېږي چې ښځه خاوند څه شي؟ ښځه خاوند جدا شي. الله دې زموږ په کورونو کې اتفاق راولي او الله دې زموږ دا کورونه د مینې محبت نه ډک ساتي. من الجنة والناس. من الجنة والناس معنی څه ده؟ د پیریانو او د انسانانو نه. نو دې ځای کې بله فایده راووته هغه ده چې دا شیطانان چې دي دا په پیریانو کې هم شتي او شیطانان په انسانانو کې هم شتي. شیطانان ګویا صرف په پیریانو کې نه دي، شیطانان په پیریانو کې دي او شیطانان په انسانانو کې دي. نو دې ځای کې چې تا پناه ونیوه په الله پورې نو د دواړو د شر نه دې پناه ونیوه په الله پورې. که هغه انسي شیطان دی او که هغه جني شیطان دی نو تا دا ووایي یا الله ګوره څومره ښایسته صورت دی. او ځکه ما تېر شوي درس کې د دې دواړو صورتونو فضایل بیان کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم څومره تاکید کړی دی دوو صورتونو او ځکه یې ویلي دي وایي سحر ماښام یې وایه. و چې ته سحر لمانځه نه بعد دا ووایې قل اعوذ برب الناس به څو پیرې وې؟ 3 پیرې. د شپې ماښام اذکارو کې دې ووایي بیا چې وده کېدې بیا دې ووایي او بیا دې په لاسونو چوف کو په ټول بدن دې راښکودو او څه دې پکې وغوښتو د الله نه چې یا الله ما وساته ما بچ که د شر د شیطان نه هغه شیطان چې په انسانانو کې دی او هغه شیطان چې په پیریانو کې دی. نو څومره خوندور صورت دی الله ته د ټولو شرونو نه وساتلی. بیا درته دا ویم څنګه چې مې تېر شوي درس کې ویلو چې دا صورت او صورت الفلق او صورت الاخلاص چرته پرې نه دی. د سحر اذکار 3 پیرې وایي، ماښام اذکار 3 پیرې وایي، د شپې چې وده کېږي نو 3 صورتونه به ووایي چوف پې کې په لاسونو کې بیا به په ټول بدن باندې راکاږي او دا کار به 3 پیرې کې او د هر منځ نه بعد څو پیرې دی؟ 1 پیر. دا صورتونه چې ته وایې که نه د هر شر نه به دې الله ساتي. مه هېرېږه بلکل ډاډه اوسه بیا تا سره ستا رب دی. یعنی تا دومره ښایسته صفات د الله ذکر کړو قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس. څه وایې الله ته؟ وایي الله بچ مې کړه شر د شیطان نه، د شر د پیریانو نه، د شر د انسانانو نه، د شر د مخلوقاتو نه. بس چې الله تعالی پناه درکړي نو څوک به تعالی ته نقصان درکړي؟ چې الله ته بچ کړي څوک دله نقصان درکولی شي؟ نه. نه د باندې د پیریان زوره ورکېدی شي، نه د باندې د انسانان زوره ورکېدی شي ځکه چې ته په حفاظت د چا کې شوې؟ په حفاظت د الله کې شوې. من الجنة والناس. نو شیطان په دواړو کې دی او خطرناک شیطان کوم یو دی؟ د انسانانو کې د پیریانو. د انسانانو شیطان خطرناک دی. د پیریانو هغه حدیث کې راغلی دی چې ته الله یاد کې هغه څه شي وتښتي، خو د انسانانو هغه ته ډېره شوی دی پروت دی خوا کې ته ناست د هغه به په اخره کې دغه یو علاج چې سوباله پسې راوالي ځکه چې دغه ستا د خوا نه خوځي. اوس ګوره ته راځې منزله څه کوې لکه مؤذن وی حي على الصلاة حي على الفلاح تر روان شو دسله. دا شیطان هغه بل خو پرېږده خو تا الله یاد کو او دستې وکړو ادنه وتښتېد. دا انسي شیطان به تا ته څه وایي؟ څه کوې؟ منزله ځه ملک راځه مړه موږ هسې هم 4 کسان یو خو ځان له به دلته جمع وکړو که نه ولې مونځ لازم دی چې د جومات ته ځې. راځه راځه کښېنه مړه داسې تعدیلي جوړه کړې. نو ګوره دی خطرناک شو. هغه سړی د منځه نه منع کړو. ښه یو سړي ږیره پرېښوده ځوانه لږ ته ښایسته ږیره پرېښوده نو هغه بل خو ځه الله یاد که او توکل په الله باندې وکړه او ږیره پرېږده او خبره ختمه شو. خو دا انسي شیطانان دي بیا نه پرېږدي. مړه دا ته ځان دې څه بوډا جوړ کړو دا ته څنګه ښکاري؟ دا خو ته اوس دي چې هغه سخت مسلمان ښکاري او دا ستا ذهن ډېر سخت دی او یوازې ولې د اسلام
په ګیره کې دی څه دا به راته راواچي ولې یوازې په اسلام په څه کې دی په ګیره کې دی ولې یوازې اسلام په دې کې دی چې تا پنسي د ګیټو نه بره ساتلي دي بل اوس به ته څه وایي یوازې ولې اسلام په دې کې دی چې ښځه به پرده کوي او ولې یوازې اسلام په دې کې دی چې تا ټوپۍ په سر کړې ده اسلام یوازې په دې کې دی چې تا مسواک ورو ورو به هر څه پرېږدو نو یو ورځ به تا ته دا ووایي چې اسلام ولې یوازې په مانځه کې دی څه اسلام یوازې ولې په توحید کې دی څه خو د هر څه نه به لاس ونیسي نه اسلام یوازې په ټوپۍ کې نه دی خو ټوپۍ په اسلام کې ده اسلام یوازې په ګیره کې نه دی خو ګیره په اسلام کې ده اسلام یوازې په منځه کې نه دی خو مونځ په اسلام کې دی زکات یوازې په اسلام کې نه دی خو اسلام په زکات کې دی دا شیطان به په تا پورې نښتي ښه درس لره روانې څه کوې لکه زم درس نه نو په فیسبوک به بیا واورې که نه څه کوې چې بیا به واورې د دنیا علماو بیانونه شتي آنلاین درسونه شتي یوټیوب کې شتي څه ضرورت د دې نه به دې پاتې کړي صدقه ورکوې د الله په لار کې مال لګي هلکه ولې مړه پرېږده یاره ولې ته دوی له ورکوې دا د دوی عادت دی او دا د دوی تجارت دی او دا د دوی طریقه ده په څه طریقه باندې راغه صدقې نه به دې واړئ په څه طریقه د ذکر او اذکار نه به دې واړ ته به ماښام مازدیګر مانځه نه بعد کښېنې ذکر او اذکار به کړي دی به په تا پسې راشي سیاست څه چلو شو هسې وي د امریکې کم صدر به وګټي او دا به کم یې ووټونه ډېر وایي لکه پرېږده د هغوی ووټونه دي که څوک یې ګټي څوک یې بېلي ته چې ته خپل کار کوه ما تاسو مخکې دا وایي چې د شیطان وسوسې څه دي تا به په داسې کار کې اخته کړي چې فایده یې نشته لکه اوس ګوره په سیاستو کې دی به کښېني هسې زموږ د وزیر اعظم چې دی که د ده په ځای د پلانې راغلی وی او دغه بلې لږ شاته کړی وی او دا بلې مالی وزیر کړی وی او دی وزیر خوراک کړی وی او دی وزیر دا خبرې هغه څوک کولی شي چې د چا خبره منلی کېږي او څوک په دې باب کې یي دا د هغه کار وي د هر فن دپاره سړي دي ته خپل کار کوه شیطان ګورې دا دسیسه ده او دا طریقه ده چې په داسې کارونو کې دې اخته کوي چې تا به د دین نه واړې ښه د دې په ځای دا کومې خبرې چې موږ کوو او په ګنټو ناست لګیو که د دې په ځای موږ الله یاد کړو که د دې په ځای موږ یو پیر وایو استغفر الله که د دې په ځای موږ یو پیر وایو چې صلی الله علیه وسلم د دې په ځای موږ یو پیر وایو سبحان الله وبحمده په جنت کې راته ونه ولګېده لا حول ولا قوة الا بالله د جنت خزانه درته میلاو شوه نو موږ نه دا وختونه ډېر ضایع شو او اکثر د څه د لاسه د دې انسي شیطانانو د لاسه دا کوم شیطانان چې په څه کې دي په انسانانو کې دي نو الله دې موږ د دواړو د شر نه ساتي د انسي شیطانانو د شر نه او د پیریانو د شیطانانو د شر نه په دې سره زموږ د صورت هم اختتام ته ورسېدو او زموږ د درس هم اختتام ته ورسېدو او یو پیر به د صورت بیا ووایو سره د ترجمې چې کوم ملګري یادول غواړي چې هغوی ته اسان شي بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس توايا پناه غواړم په رب د انسانانو ملک الناس باچا د انسانانو اله الناس معبود د انسانانو یا حقدار د بندګۍ د انسانانو من شر الوسواس د شر د وسوسو اچونکي نه الخناس چې پټېدونکی دی الذي يوسوس هغه چې وسوسې اچوي فی صدور الناس پسینو د انسانانو کې من الجنة والناس د پیریانو او د انسانانو ندی الله دې موږ پوه کړي په قرآن باندې او الله سبحانه وتعالی دې موږ د هر شر نه په امن او امان کې ساتي او الله سبحانه وتعالی دې د شیطان چې څومره وسوسې دي او څومره طریقې دي او څومره دسیسې دي الله دې موږ د هغې نه په امن او امان کې ساتي او الله سبحانه وتعالی دې موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي چې کله الله زموږ نه راځي او الله دې زموږ اخرنی خبر د دنیا نه لا اله الا الله وګرځي او الله دې زموږ اخره خاتمه په ایمان سره کړي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.